زما بچو ما ته پته ده چې تاسو تږي شوي یئ، خو دا ګرمي ډېره زیاته ده. الله به خیر کړي، تاسو فکر مه کوئ. زه اوس ځم او تاسو لا چېرته نه یخې اوبه پیدا کوم. دا ګلمکۍ مرغۍ د اوبو په تلاش کې ووتله، ځکه چې دیتا بچي په کور کې تکې ناست وو. خو د ځنګل په یو ځای کې دې ګلمکۍ مرغۍ ته اوبه نه میلاوېدې، ځکه چې دا ځنګل خو تیزو نورونو او ګرمو هواګانو وچ کړی وو. او د ځنګل ټولې مرغۍ به د تندې د لاسه ځای په ځای مړې کېدلې، ځکه چې د ځنګل ټول تالابونه نورونو وچ کړي وو. او ګونتري خورې، دا ژوند خو به ډېر زیات ګران شي، ځکه چې د ځنګل ګرمي خو ورځ تر ورځه زیاتېږي. او نور خلاصه کې چې په ځنګل کې زموږ دانه اوبه ختمه شوله. سهار نه زه اوبو پسې راوتې یم او یو ګوټ اوبه ماته لا نه دي میلاو شوي. او که نه خو ستا خبره رښتیا ده، دا ګرمي خو ورځ تر ورځه ډېره زیاته ډېرېږي. خو بس الله دې دا یو ورځ په خیر خیریت تېره کړي، سبا له به دا ګرمي نه وي. خو څه مطلب ګونتري خورې، سبا له به دا ګرمي نه وي؟ زه پوه نه شم ستاسو په دې خبره، ولې سبا له به څه چل کېږي چې دا ګرمي به نه وي؟ ولې ګلمکۍ مرغۍ تا ته کاجل نه دي ویلي څه؟ د ځنګل بادشاه خو هغې له اډر ورکړی چې د ځنګل ټولې مرغۍ تیارې کړي، سبا له به دا مړي ځنګل ته ځو. سبا له به ټولې مرغۍ د مړي ځنګل ته ځي؟ ما ته خو هغې تورې کاجل هېڅ نه دي ویلي. زه اوس ځم او د هغې نه تپوس کومه، دا هغې ما ته ولې ونه ویلې؟ دغه شان دا ګلمکۍ مرغۍ د کاجل خوا طرف ته روانه شوه. کاجل او تور کارغه، تاسو ما ته ونه وی چې تاسو ټول د مړي ځنګل ته روانې، او تاسو خو خپل سامان هم پیک کړی دی، او ما ته هم ولې ونه وی؟ او دې ته پکې لا ګوره ګلمکۍ، موږ خو سجق ځنګل ته نه، د مړي ځنګل ته ځو. او تا ته پته ده ټولې د ځنګل مرغۍ د باز کاکا په هلیکاپټر کې ځي، او د هلیکاپټر کرایې ورکول ستا اوقات نه دی، ځکه چې هلیکاپټر کرایې 40,000 روپۍ ټیکټ دی، 40,000. او وی مرغۍ، تا ته پته ده که نه زما چې تا ته هغه 500 روپۍ وي، هغه به کله راکړې؟ او کاجل یاد دې ما ته ستاسو هغه قرض، مس چې څنګه زما چېرته مزدوري ولګي، دغه قرض به زه ستاسو خلاص کړم. قرض ورکولی نه شي، او د مړي د چکر خبرې کوي. موږ ته پته وه چې تا سره پیسې نشته، نو بس په دغه وجه موږ تا ته د تلو ونه ویلې. او اوس د دې لارې نه خوا کېږې زرکه، کنې هغه هلیکاپټر به زموږ نه هم چېرته لاړ شي، ځکه چې باز کاکا ګورې چاته صبر نه کوي. شپه اخوا شه. ګلمکۍ مرغۍ ډېره زیاته خفه پاتې شي، ځکه چې دې سره د چکر د تلو دپاره پیسې نه وې. بل خوا باز د مړي د چکر دپاره ځنګل ته هلیکاپټر هم راوستو، او د ځنګل ټولې مرغۍ په ډېرې خوشحالۍ سره د باز هلیکاپټر کې کښېني، او د مړي د چکر دپاره دا هلیکاپټر په هوا کې والوځي. او دې خوا ګلمکۍ او د ګلمکۍ بچي په دې ګرم ځنګل کې یوازې پاتې شو، ځکه چې دې ګلمکۍ مرغۍ سره د هلیکاپټر په تلو کې کرۍ نه وه. زموږ ټول ملګري په هلیکاپټر کې والوتل، چا به موږ نه بوځي په هلیکاپټر کې چې والوځو. زما په هلیکاپټر کې الوته زم ډېر خوښ دی، چا به ما والوځو په هلیکاپټر کې. او زما ګلان بچو، تاسو ما ته داسې مه ژاړئ، زه خپلې بېوسۍ د هلیکاپټر نه منې کوم. ما سره دومره کرۍ نه وه چې ما هغه کرۍ ادا کړې وې. زما بچو خواهشات په زړه کې پاتې شو. تاسو هېڅ فکر ونه کوئ، ستاسو مور تاسو سره ده، او تاسو به په دې ګرم ځنګل کې دې ګرمۍ ته هېڅ کله هم پرېږدئ. دا خلک ډېر ظالمان دي، ټول زموږ نه لاړه، هېچا هم زموږ تپوس ونه کو. موږ یې په دې ځنګل کې یوازې پرېښودو. موږ په دې ځنګل کې د ګرمۍ نه مړ کېدی هم شو،
هیڅوک د چا نه پکارېږي. په دغه ورځ باندې دې ګلمکۍ مرغۍ ته ډېر زیات تکلیف ورسېدو، ځکه چې دې ته واړه واړه بچي په ژړا باندې پاتې شو. خو بیا هم دې ګلمکۍ مرغۍ همت ونه بایللو، ځکه چې دا بېوسه خو وه خو بې عقله نه وه. خو دې ګلمکۍ مرغۍ د خپل عقل نه کار واخیستلو او دې ډېرې زیاتې کیسې په کړۍ راجمع کړلې او په یو ټوکرۍ پسې وتړلې. او ځان له یې او د خپلو وړو بچو دپاره د مرۍ د چکر دپاره یو هوایي جهاز تیار کړلو، کوم چې ډېر زیات مضبوط و. د هغه د کیسې په کړو په ټوکرۍ کې دا د خپلو بچو سره کېناستله او د مرۍ د چکر دپاره روانه شوله. مما په کڼو والا جاج کو چمکونو کو سم ډېر ښکلی دی او دا چې خو سم ډېر یخ دی، موږ به پکې سم ډېرې لوبې کوو که نه ماما؟ زما ګرانو کتونکو، د غریبۍ او د بېوسۍ په وجه خلک موږ یوازې خو پرېښی شي، خو زموږ نه زموږ عقل او محنت نشي اخیستی. عقل او محنت به نه پرېږدو او د ګلمکۍ مرغۍ په شانتې به خلکو سره په یو صف کې ودرېږو.